السلام علیکم ملګرو، امید ده چې ښه به وئ، روغ جوړ به وئ. ملګرو نن به موږ خبرې کوو په ټاپ 15 اپلیکیشن په باره کې، یعنې 15 اپس په باره کې چې دا څنګه ستاسو ډیټا لیک کوي، څنګه ستاسو موبایل سستېږي یا څنګه ستاسو بیټري ټایم ختموي. نو دغې په باره کې به ویډیو نن موږ جوړوو. ملګرو زموږ چینل ورسره سبسکرايب کړئ. ملګرو ته هم لینک واستوئ چې هغه یې هم سره سسکرايب کړو. نو ځو اولی یعنی ټاپ 5 چې کوم دی، په 15 نمبر چې موږ کوم اپلیکیشن ایښی دی، نو هغې طرف ته ځو چې دا کوم یو اپلیکیشن دی. ملګرو په 15 نمبر باندې موږ ایښی دی یوسی براوزر. یوسی براوزر دا داسې اپلیکیشن دی چې دی تاسو ډېر زیات استعمالیږي، یعنی دا چې دی تقریبا 500 میلیون کسانو ډاونلوډ کړی دی. په دغه باندې ګورم په پلی سټور باندې، نو 500 میلیون کسان چې کوم دی دا ډاونلوډ کړی دی. نو دا چې دی که تاسو دا استعمالول غواړئ، دا خامخا دا هر قسمه یو خو تاسو ته د چې کله تاسو استعمالوئ په دې باندې یا ویډیو ګورئ یا ډاونلوډ کوئ، نو خامخا په دې به ایډز راځي. ایډز کوم راځي، نو هغه د هغې په واسطه خو یو ستاسو ډیټا ضایع کېږي. دویمه چې کومه ده ستاسو به هغه داسې دغه ویبسایټونه به تاسو ته کولاوه چې هغه نه غواړئ تاسو، یا ستاسو موبایل بل چا خامخا کور مشران څوک یې واخلي او داسې دې نه کولاو کړي، نو خامخا غلط څه دغه تې هم د دې ویبسایټونو نه ورته راځي دا میسجونه یا نور ایډز پرې راځي غلط داسې شیان. نو دا چې دی نو دا هم د موبایل دپاره د بیټرۍ دپاره یا موبایل د سستۍ دپاره سستۍ کې دا هم ډېر رول لوبوي. نو او دویمه اهم خبره دا ده چې دی څه ټایم مخکې دی هم څه ډېرو خلکو دغه لیکلي وو چې یو ویبسایټ و علي بابا په نامې باندې، هغې ته یې هم دا ټول هر څه شو کړي وو، هغو باندې یې خرڅ کړي وو. نو د دې په ځای که تاسو استعمالوئ نو کروم استعمالوئ، کروم براوزر چې دا د ګوګل والا سره د ګوګل د طرفه دی، نو لکه هغو ستاسو سیفټي کوي، ستاسو هغه پس نه کومه ډیټا چې ده ستاسو هغه سنبال ساتي، یعنې پټه یې ساتي، خفیه یې ساتي، نه شو کوي دلته. نو امید دی تاسو هم دغه یوسی براوزر چې دی دا مه استعمالوئ، دا افرې دی. په 4 نمبر باندې موږ ایښی دی، اکثر به تاسو کتلی وي موبایل زموږ لږ شانې داسې سلو شي، نو موږ وله زر دا شی وکړو، پلی سټور ته ورشو یا بل سایټ ته ورشو، نو موږ وله کلین ماسټر یا بل شی نه وله را ډاونلوډ کړو. نو که تاسو دا سوچ کړی چې دا زموږ موبایل به زموږ ته صفا کړي یا موبایل کوم چې وایرس دی هغه به ته ختم کړي یا دا شی یا به، نو دا هېڅکله هم نه کېږي. دا الټه ستاسو موبایل ښه سلو کوي. تاسو به ټرای هم کوئ، خیر دی، دا الټه موبایل دله یو سلو کوي. دویمه دا چې یو دله تاسو چې کوم اپلیکیشن استعمال دغه کوئ انسټال کړي هم دي یا ځان سره محفوظ یې کړي دي، نو دا کلین ماسټر یې هغه د ځان سره ډیلیټ کوي او پر وخت یې ډیلیټ کوي، هغه بیرته بیا راځي. دغه شان ستاسو ریم ورسره ښه سلو کېږي، موبایل باندې ښه لوډ راځي، نو د بیټرۍ هغه ټایمینګ چې کوم وي هغه هم ستاسو د دې څخه خرابېږي، دغه کېږي. نو د دې کلین ماسټر یا دغه چې د موبایل لپاره هېڅ ضرورت نشته. تاسو که بیخي موبایل سلو کېږي نو ستاسو د ریم مطابق تاسو په موبایل باندې اپس یا اپلیکیشن انسټالوئ، د هغې نه سوا پې مه انسټالوئ. کم سے کم تاسو پکې نیم جی بي 1 جی بي دا ځای خالي ریم پکې پرېږدئ چې ستاسو موبایل سپک وي، یعنې لوډ پې دومره نه وي. نو امید دی دا شی نه هم استعمالوئ. په 3 نمبر باندې موږ ایښی دی ډو بیټري. نن سبا خلکو ډېر دغه شروع کړی دی، وایي ډو بیټري چې کومه ده دا زموږ سره لکه بیټرۍ کې راته چارج یا پالتو چې زموږ کومه بیټري استعمالیږي، نو دا زموږ هغه رانه بچ کېږي، دغه کوي راته سیو کوي، لکه پالتو زموږ بیټري نه استعمالولی. نو ډو بیټري چې کومه ده دا هم پالتو ده. ستاسو په موبایل کې چې 3000 mAh بیټري فرض کړه، نو همدقه به وي. ډو بیټري کې داسې څه خاصیت نشته چې ستاسو بیټري به سیوه کړي، چې څومره مخکې استعمالي کړه قشانې همدقه استعمالوي ولله. نو دا خو هم ما تاسې پالتو غونته شی استعمال دغه کېږي، په دې باندې خپل هم ټایم داسې مه ویست کوئ. الټه به ستاسو موبایل چې دا تاسو انسټال کړو نو ستاسو بیټرۍ ټایمینګ چې دی ښه کمیږي، د دې سیوا کېږي. نو هم د دې نه هم ډډه وکئ. بله دا چې خامخا که دا تاسو په ډیټا چلوئ نو په دې باندې ایډز وغیره راځي، نو ستاسو هغه موبایل ورسره ښه سلو کېږي، یا په دې کې هغه کوم دغه چې هغه هم
دغه اپلیکیشن چې کوم داسې خامخا خو لکه هغه نه کېږي. نن سبا موبایل کې خو اوسنی چې کوم موبایل کې هغه کې خپله دغه لګولي نو په هغې باندې هم تاسو خپل موبایل کلین کولی شئ. هغه پکې شته دی. په دویم نمبر باندې موږ ایښی دی وي پي این کو تاسو خیال کلی وي. نن سبا یې موږ داسې ډېر ویبسایټ لپاره استعمالوو چې داسې نان ویبسایټ یې بند دی ویبسایټ یې هغه موږ ته د دې په زور باندې موږ کولاوو. نو وي پي این چې کوم دی دا خو یو د دې ټول نه غټه مصیبت چې کوم دی موبایل ګرموي ډېر بې حده ګرموي. دا زور په زور باندې ستا د موبایل نه هغه ډېټا راوباسي دغه ویبسایټ ته کولاوي. نو غټ نقصان خو یې ولې دغه دی. دویم دا دی چې به دې دا چې دی چې ته به دا استعمالوې تا ته کوم ویبسایټ یې پې کولاوې ته هغې ډېټا ستا هلته ځي. هغو د دې کې هم خطره دا ده چې ستا هغه ډېټا په دې کې لیک کېږي. نو یو خو موبایل ګرموي بیټرۍ ته هم نقصان رسوي. چې موبایل ګرم شي نو بیټرۍ ته نقصان رسوي ظاهره ده. نو د دې نه هم تاسو ډډه وکړئ. وي پي این په ځای باندې تاسو مه استعمالوئ. چې کوم ویبسایټ نه کولاویږي مې کولاوئ چې دغه ته نشته دومره خاصیت. یا صحیح وای فای استعمالوئ. کوم فاسټ نیټورک چې دی یعنې تاسو ته تیز ترین انټرنیټ درکوي هغه تاسو استعمالوئ. داسې لو دغه مه استعمالوئ چې د دې په زور باندې تاسو خپل موبایل پې خرابوئ یا پې دغه په آخري په 1 نمبر باندې موږ ایښی دی انټي وایرس. دا به نوم هم تاسو ډېر اورېدلی انټي وایرس. نو انټي وایرس چې دی دا صرف د لیپټاپ او د کمپیوټر دپاره دی. یعنې تاسو په کمپیوټر کې پې دا دغه کولی شئ. دویمه خبره دا چې انټي وایرس د موبایل لپاره نشته. دا کوم چې جوړ شوي داسې فالتو دي ستاسو هغه ټایم ضایع کوي ام بي هم ضایع کوي. ستاسو بیټرۍ هغه پرسنټیج ضایع کوي. ستاسو پر ریم باندې زور راځي لوډ پې راځي. نو دا هم هسې یو ګپ دی یا فالتو خو دی. نو دې نه هم تاسو ډډه وکئ. انټي وایرس په ځای باندې تاسو د کم سے کم میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې بعد تاسو خپله ډیټا داسې کوئ چې میموري کارډ کې هر څه میموري کارډ کمپیوټر والا ته ورکوئ یا دا راته سکین کړه چې هغه ته سکین کې تاسو خپل موبایل ریسټور کړئ. نو هغه هم هغه میموري کارډ کې چې کومه ډیټا دی بېرته که موبایل کې دغه به موبایل به صاف سوتره وي. که هغه هم تاسو نه کوئ نو نن سبا کو خیال مو کلی زه به لاړ شم تاسو به وښیم په دې موبایلو کې خپل دغه پکې رایستی نه فون منیجر په نوم باندې یو پکې یو اپس دی. په دې باندې ستاسو هغه هر څه هم کلین کېږي د دې ځایګې نه. موبایل کې دا د خپل کمپنۍ د سایډه راځي. نو فالتو دا کم اپس چې دي دا د موبایل لپاره ډېر خطرناک دي. امید دی د دغه اپس نه تاسو خپل موبایل وساتئ. نو موبایل به هم نه ګرمیږي نه به بیټرۍ بیا ډېره والی کېږي نه به ریم یا هغه سلو کېږي به نه به ستاسو ډیټا ته څه خطراتي چې لیک شي ستاسو یا سبا فیسبوک آی ډي هیک شوي یا هم جیمیل آی ډي هیک شوي وي بیا دغه کوئ. نو د هغې نه مخکې ښه ده چې تاسو هم خیال وساتئ. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره وه ملګرو. راتلونکي ویډیو کې به بیا هم ملاقات کوو او په دغه یوه هیله چې زموږ چینل نوی دی تاسو سسکرايب کړئ. نو د لوی الله په امان را روان ویډیو کې بیا مې ملاویږو. الله په امان.